جانان براشي او کنه جانان بکله راځي جانان براشي او کنه جانان بکله راځي او دغه خبرې دي چې هر صحت مې زړه له راځي جانان براشي او کنه جانان بکله راځي دغه خبرې دي چې هر صحت مې زړه له راځي هغه یوازې د خفه ډوډۍ پخوي هغه یوازې د خفه ډوډۍ پخوي اوس د ګاونډ جینکۍ کله تناره له راځي هغه یوازې د خفه ډوډۍ پخوي اوس د ګاونډ جینکۍ کله تناره له راځي زمونږ کوڅه کې خپه نیولې شي زمونږ کلي کې زمونږ کوڅه کې خپه نیولې شي زمونږ کلي کې اوس که د چا په مرګ راځي او که واده له راځي زمونږ کوڅه کې خپه نیولې شي زمونږ کلي کې زمونږ کوڅه کې خپه نیولې شي زمونږ کلي کې اوس که د چا په مرګ راځي او که واده له راځي هغه چې کله خپل اختیار کې شي نو به وینئ هغه چې کله خپل اختیار کې شي نو به وینئ ما به همونه غواړي ماله به پخپله راځي هغه چې کله خپل اختیار کې شي نو به وینئ ما به همونه غواړي ماله به پخپله راځي د دروازې په شا ماشوم ته غريو نیولې وایي د دروازې په شا ماشوم ته غريو نیولې وایي دا بعضې خلک اخر څه غواړي او څه له راځي د دروازې په شا ماشوم ته غريو نیولې وایي دا بعضې خلک اخر څه غواړي او څه له راځي له دې نه پورته بېوسي لا نوره څه کیدی شي له دې نه پورته بېوسي لا نوره څه کیدی شي چې مې قاتل بې د څه ویرې زما وره له راځي چې مې قاتل بې د څه ویرې زما وره له راځي د دروازې په شا ماشوم ته غريو نیولې وایي دروازې په شا ماشوم ته غريو نیولې وایي دا بعضې خلک اخر څه غواړي او څه له راځي زمونږ کوڅه کې خپه نیولې شي زمونږ کلي کې زمونږ کوڅه کې خپه نیولې شي زمونږ کلي کې اوس که د چا په مرګ راځي او که واده له راځي ویلې څنګه چې پاگل منصور راځي بې وخته ویلې څنګه چې پاگل منصور راځي بې وخته ماله به دغسې مرګې هم بې اجله راځي ویلې څنګه چې پاگل منصور راځي بې وخته ماله به دغسې مرګې هم بې اجله راځي جانان به راشي او که نه جانان به کله راځي دغه خبرې دي چې هر صحت مې زړه له راځي السلام علیکم ګرانو مینوالو امید لرم چې روغ جوړ خوشحاله به یې د ژوند نه به مزې اخلئ زه یم ستاسو ملګري ادریس جمال دا منصور صاحب غزل ما تاسو ته ډالۍ کو امید لرم چې خوند او مزې به مو ته اخیستې وي او خوښ شوي به مو وي زموږ چینل لایک کوئ سبسکرایب کوئ او ملګرو سره شیر کوئ مننه شکریه شپه مو بخیر ورځ مو روښانه د لوی الله په امان